او بل شي چې د انسان د رفعت او د ترقی د لوړوالي او د عزت منظریعه ګرځي تواضع ده. دا سړی ډېر لوړی. تواضع څه ته وایي؟ ځان در بل لوړ نه بلل، ځان در لوړ زورور نه بلل، ځان کمزوره بلل، ځان عاجز او حقیر بلل، ځان در نورو کم وسه بلل، دې ته تواضع وایي. ولو که الله تا ته توان در کړی، ولو که ته طاقتمن یې، په تا زر کسان اصلي والا پسې وي، ستا کورنۍ ماشاءالله په زرهاو ده، په تا پسې د شا د خوا ولاړه ده، لا ګوره پام کوه چې ته غرور او تکبر لوی ونه کړې. هغه کسان چې په خپل منصب یا په دغه عرضي طاقت غولېدلي دي، تکبر او غرور یې کړی دي، دنیا کې خو څه کوي، آخرت کې به الله تبارک وتعالی د ټول عالم په مخ کې دغسې ذلیل او رسوا کوي. پام کوه چې په خپل مال غرور ونه کړې، پام کوه چې په خپل موټر غرور ونه کړې، پام کوه چې په دې عرضي طاقت او کرسۍ غرور ونه کړې، پام کوه چې په دې منصب باندې غرور ونه کړې. تواضع، من تواضع لله رفعه الله. چا چې تواضع وکړ، سره د دې طاقت یې درلودي، مال یې درلودي، دولت یې درلودي، منقبت یې درلودي، ښه زبردسته طاقت یې درلودي، در شا خلق درلوده، لیکن بیا هم دوی دومره عجز و چې در هر چا ځان عجزه بلي. دا به د خلکو په نیز باندې هم ډېر عزت مني، وایي پلانکی سره د دې چې دومره الله پاک هر څه ورکړي دي، مګر دومره عاجزه سړی دی، هر یو بې ستاینه کوي. دا د الله په وړاندې هم د غومرې معزز کس دی. ځکه د الله رسول وایي چا چې د خدای په وړاندې د الله په خاطر باندې تواضع او عاجزي ښکاره کړل، د خدای پر مخلوق یې ظلم نه وکړي، د خدای پر مخلوق باندې ځان لوړ ونه بولي، د خدای پر مخلوق باندې فخر نه وکړي، ځان باندې یا د مال یا د دولت یا د نورو اسبابو په وجه باندې فخر کول، دا هم یو قسم تکبر دی، هغه یې نه وکړي، دا کس به الله لوړوي. حدیث کې راځي د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ته الله وحی وکړلی چې تاسو یو پر بل باندې ظلم مه کوئ، زیادتي مه کوئ، او تاسو یو پر بل باندې فخر مه کوئ چې زه پلانکی قوم والا یم در تا لوړ یم، زه دومره منصب لرم، دومره دولت لرم، زه در تا لوړ یم. ته یې نه کله کله یو ببرسری عاجزه غریبه بې خاندانه کس الله ته دومره محبوب وي. حدیث دی لو اقسم علی الله لابره، که چېرې هغه قسم واخلي خدای ته ووایي چې الله دا کار به کوې، د الله سبحانه وتعالی د ده د مینې په خاطر باندې کار کوي، دی د قسم خلاصي. دا د څه وجه ده؟ دا د عاجزي وجه ده. عاجزي په مال باندې، عاجزي وایي دی چې مال در سره یي ځان عاجز وبالي، طاقت در سره یي ځان عاجز وبالي، دولت در سره یي، منصب در سره یي، فوج در شا خلق در سره یي، ته هم بیا هم ځان عاجز وبالي. دغه د انسان دپاره غټ د لوړوالي او د ترقي غټ سریا ده. تاسو وګورئ په تاریخ کې هغه علما چې هغوی د عاجزي نه کار اخیستی دي، الله سونه لوړ کړي. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د ده په مزاج کې دا و چې تواضع ډېره پرته وه، عاجزي یې ډېره وه. و یو وخت د کوفې په بازار کې یو کس را روان، پوښتنه یې کول، غیبي د امام اعظم رحمه الله سره مخامخ شو. وایي هغه فقیه د کوفې ابو حنیفه چیرې دی؟ امام اعظم رحمه الله د عاجزي څه ورته وویل، هغه فقیه نه دی، هغه یو مفتي دی، یو عالم دی، عام عالم دی. ګوره دا چې اوس مرش کې وایي چې څومره عزت راکوي خوشحاله کېږي. یو حاجي صاحب ته ته خالي په خپل نامه ووایي دی څومره بد وړي، ته خو هېڅ په دې باندې هېڅ عزت نه. نو دا د امام اعظم رحمه الله د عاجزي نتیجه دا وه چې په 1911 کې یو جایزه واخیسته سول، د عالمي جایزه، چې د چا پیروي کار ډېر دی په اسلام کې دننه. الحمدلله موږ ټول خو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان د هغه پر دین باندې، یا په اسلام کې دننه د امام احمد بن حنبل دا د شیعو د فرقو دا د نور دا د نور دا په هغه کې چې وکتل د امام اعظم رحمه الله متبعین 40 کروڑه څخه هم زیات وه. اوس خو بیا بیخي ډېر دی، یعنی 40 کروڑه د امام اعظم رحمه الله پر تحقیق باندې باور دی، د هغه لاره یې نیولې ده. دا ځای ته چا ورسوي؟ الله ورسوي. دا د ده عاجزي وجه وه، دا د ده تواضع وجه وه. لهذا که غواړې چې لوړ ولاړ سې په انسانانو کې او د خدای په وړاندې عزت پیدا کړې او مقبولیت پیدا کړې، یو شی دا دی چې ته به عاجزي ډېره کوې.
که عاجزي درلوده د هر څه الله درکړي که نو والله که دغه خاشه الله مخ ته ولاړ شي ختم به تکبر چې چا کړی دی تاریخ وګوره بیا به تا ته معلوم شي هغې کوم ځای ته الله رسول دي او څومره ذلیله کړي دي